افغان کرکټ ملي لوبډله نن ماښام 6:30 بجې خپله لومړنۍ رسمي سیالۍ کې د سکاټلینډ په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته کېږي چې لوبډل مشر محمد نبي هم د ښې سیالۍ تمه ښودله. افغان لوبډله د 20 اورونو یو له هغه بهترینو لوبډلو څخه شمیرل کېږي چې په تمامه معنا ترې د کرکټ قوي لوبډلې ویره لري او په دې اند دي چې افغانستان اوس هغه سیري لري چې د نړۍ په لیګونو پاچاهي او راج چلوي. خو که د افغان لوبډلې او د سکاټلینډ د لوبغاړو پرتله وکړو نو افغانستان خو لا له پخوا په دغه لوبډلې برلاسی دی او په خپل کور کې دننه یې هم په ګونډو کړی. که چیرته افغانستان ټاس ګټي نو باید لومړی توپوهنه غوره کړي ځکه افغان لوبغاړي به پرته له کوم فشار په غټ زړه په یو ښه هدف پسې ولاړ شي چې ښه مثال یې د ویسټ انډیز خلاف یادولی شو ځکه افغان لوبډله د چیسینګ په نسبت هدف ټاکنه کې ډیره قوي بریښي. همداشان هر وخت چې د ملي لوبډلې د میډل ارډر د پیل توپوهونکو ښه آغاز کړی نو تر پایه په ټولو لوبغاړو یې ښه اغیز پرې باسلی. نو پکار ده چې محمد شهزاد او حضرت الله زازی له پیله ذمهورانه او کم از کم تر پاور پلی 6 اورونو پورې میدان کې پاتې او ښه مخته ولاړ شي. که چېرته ملي لوبډله بیا هم خدای نخواسته په توپوهنه کې راګیر شي نو بیا هم ملي لوبډله د بالینګ ښه اړخ لري چې د کرکټ مبصرین نړیوال لوبغاړي او مینوال پرې ګواه دي. نو کولی شي چې د سکاټلینډ لوبډلې په وړاندې بیا بالینګ برید وکړي او اجازه ورنکړي چې ښه مخته ولاړ شي. په هر حال دا چې کرکټ د چانس لوبه ده او په شلوریز کرکټ کې خو بیا هر څه ممکن دي خو افغان لوبډلې په نسبت د سکاټلینډ کمزوري بریښي خو په کوالیفایر راوند کې د دوی په زړه پورې سیالو د دې لوبډلې مورال قوي کړی او په پوره پلان سره به د افغانستان خلاف میدان ته ښکته کړي. له بل اړخه بیا د افغان لوبډلې لوبډل مشر محمد نبي افغانانو ته ډاډ ورکړی چې هرې سیالۍ ته یې پوره چمتووالی نیولی او هڅه به وکړي چې خپلو اتلانو سره یو ځای د ملت په مخونو مسکا خپره کړي. قدرمنو میناوالو په دې هیله چې خبر مو د خوښې وړ ګرځېدلی وي د افغانستان د بریا په هیله د نورو تازه خبرونو لپاره زموږ چینل افغان کرکټ انفو په فیسبوک کې زموږ فیسبوک پاڼه افغان کرکټ انفو نیوز درسره ضرور سبسکرایب او فالو کړئ.